نظم دی وایي دا ته ولې په ملا پسې لګیا یې دا ته ولې په ملا پسې لګیا یې ته وارث د انبیا پسې لګیا یې مننه دا ته ولې په ملا پسې لګیا یې ته وارث د انبیا پسې لګیا یې او په ملا پسې خبرو نه خبرې ته د خپل ایمان ته سیبه لوی خطر یې مننه په ملا پسې خبرو نه خبرې ته د خپل ایمان ته سیبه لوی خطر یې ملا وکړه امریکا یې کړله ماته برصغیر کې برطانیه یې کړله ماته مننه ملا وکړه امریکا یې کړله ماته برصغیر کې برطانیه یې کړله ماته دا د پاک الله مولا باندې احسان دی چې مولا په دغه ښکلي دین قربان دی مننه دا د پاک الله مولا باندې احسان دی چې مولا په دغه ښکلي دین قربان دی او ته د پښتو په نوم قومونه جنګوه هم د لر پر هیوادونه جنګوه مننه ته د پښتو په نوم قومونه جنګوه هم د لر پر هیوادونه جنګوه ته دشمن ولې د خپلو علمای دا ټولې په ملا پسې لګیا مننه ته په شعر کې د خپل یار شونډه چې سره یادوي هم پکې ټک جام ځان خمار نشه نشه یادوي او ته غزل لیکه تا ته چا غزل کې څه ویلې تاسو د اسلام مولا ډېر ښه ویلې مننه او شاعره وروره ته چې کله هم قلم اوچتې ته د مولا خلاف په هر ځای کې قدم اوچتې مننه او ته د مولا طالب د کومې نظریې خلاف منم مولان لري په خپلو کې څه لږ اختلاف خو تا ته دوی باندې د رد چا اجازت درکړی د دین خلاف تا ته چې چا دومره جرأت درکړی مننه خو تا ته دوی باندې د رد چا اجازت درکړی د دین خلاف تا ته چې چا دومره جرأت درکړی او ته په هر شعر کې ناشکره د الله یې دا ټولې په مولا پسې لګیا یې مننه چې پیدا شي هم اذان درته په غوږ کړي د غفلت د خوبه تا مولا راجګ کړي په دنیا کې هم ستا فکر ورسري وي ځنکدن کې مولا تا ته کلمې وي مننه په دنیا کې هم ستا فکر ورسري وي ځنکدن کې مولا تا ته کلمې وي ته چې مړ شي د لمبولې د څوک نه او د کفن د اغوستولې د څوک نه مننه دغه مولا د ستا بیا جنازه هم کوي د ستا په قبر مسله هم کوي او ته د غیرو طریقو باندې شهدا یې دا ټولې په مولا پسې لګیا یې مننه وصال صاحب زه هم اشنا خپل غزل لیکم او د چا مسکا د چا خندل لیکم خو د الله پاک ناشکري نه کوم د عالمانو بېعزتي نه کوم مننه او خو تا ته هم منت کوم مولا نه واوړه د بزرګانو بددعا نه واوړه مننه او د برهان منت او نصیحت ومنه شاعره ته ورځ د قیامت ومنه ته د دین په دې ښکلا پسې لګیا یې دا ته ولې په مولا پسې لګیا یې